د ماشوم وهل نن سبا ډیر زیات شوي، خاص کر په سکولونو او مدرسو کې. موږ خپله په دې دواړو ځای کې وخت تېر کړی، یو ته هم صرف ګوته نیول نه وي په کار، په دې دواړو ځایو کې ماشوم داسې وهل کېږي ته وایې دی غټ 302 کړی. محترم ورونو، ماشوم په مینه محبت باندې پوهېږي. هغه راوله مدرسې ته، سکول ته، مینه محبت هغه ته ورکه. هغه ته ووایه بچیه ګوره تا خو پلار رالیږي، تا مور رالیږي، تا باندې خرچه کوي، ته دلته وخت لګوې، دغه وخت چې تا دلته مصرفېږي دا راولګوه په دین کې په ښایسته طریقې سره، په مینې محبت سره. هغه پوهېږه دا نه لکه بله ورځ واقعه د مدرسې چې ماشوم یې مړ کړی، دې نه مخکې یو سکول واقعه چې په وهلو باندې یو ماشوم مړ کړی و. دا نه یې په کار. محترم ورونو، په دې طریقې سره چې ته یو ماشوم ته قرآن ورښیې چې د الله کتاب ته ناست دی او تا په هغه کې تغمې او چاپونه جوړ کړي، ته څه وایې چې د الله کتاب سره هغه به بیا محبت ولري، تا سره به هغه محبت ولري، د مسجد او مدرسې او سکول سره به هغه محبت ولري؟ چېرته نه. ګوره دغه ماشومان د دوی دا زړه ځان طرف ته را نږدې که په څه باندې، په مینه محبت باندې. او تعدیب ورکه، هغه نه شریعت مننده کړي، خو په دې طریقې نه چې تا هغه راونیسي او 50 او 60 چوکۍ وخه ووایې ورته ووایې بچیه یا په یو خپه باندې ودرېږه، بچیه دا فلانې ورزش وکړه، د وهلو په مقابله کې پې هغه وکړه، صحت به هم جوړ یا تعدیب به هم هغه ته میلاو شي. په دې کلاس کې چې تا هغه ودرې او جګې کې دا هم هغه دپاره یو سزا ده، خو دا نه چې تا هغه نه یو غټ مجرم جوړ کړی.